السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د مظهري مولانا دا بیان تاسو اورئ د هیله اسقاط متعلق یې کړی دی. زه وضاحت کوم بیا. دلته مازغه دی وي ځکه کار سم دی، نو د دې مازغه دلته دي. تا ته به وایي چې دغه وښایه، حدیث پکې وښایه. د خدای بنده دا خو وروستنۍ حادثه ده. ما یو ځای کې مناظره وه په اسخان، راته وی خلاصېدی نه شي، آیت به وی او حدیث به وی. داسې غوبلې وکړو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم و یو کم سل جنازې کړې دي، وی په یو کې اسقاط کړی وی تا ګټلې ده او ما بېللې. ما سره ملګری راته وایي څه به ورته وایې؟ دته اوس د خو ډېر کلک دلیل نه وي. ما یې زه ډاکټر یم، ته ګوره زه دته ستن ویم د کونیانو که نه، دا زما کار دی. زه پورته شوم، ما مولانا صاحب خبرې د ډېرې خوندورې دي او مزېدارې دي او ما ته هم ډېره مزه راکړه چې غږېدی هم داسې. خو ته لکه چې زما په مسله نه یې پوهې. زما مسله دا ده، مسله واوره. موږ د هر مړي هیله د اسقاط نه کوو. موږ هیلة الاسقاط د کوم مړي کوو چې په زندګۍ کې ترېنه منځونه قضایي، روژې خوړلې، قسمونه یې کړي، مرګ پې راغی، خو د دې قسمونو او د روژو قضا یې نه ده کړې او مړ شو. اوس د مرګ نه پس د هغې د ادا نه دا سړی عاجز دی. په دې پوه شوې؟ ویو مې داسې مړی ښودل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې ستا کار دی، او اسقاط ښودل دا زما کار دی. محترم ورونو، تاسو په دې ویډیو کې مو لیدل او دا مولانا هم لګیا دی چې هیله اسقاط شته دی. و یو کس ما باندې اعتراض وکړ چې مولانا صاحب ته ماته په قرآن او حدیث کې هیله اسقاط راوښیه. وایي ما ورته ویلې چې دا خو د نبي علیه السلام په زمانه کې نه وه، وروسته ایجاد شو. محترم ورونو، دا د دوی مولا دی او دی هغه پوهه او دا د دوی شیخ الحدیث او دا شیخ الاسلام دی. بدعات څه ته وایي؟ همدغه ته بدعات وایي. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې په دین کې داسې کار وکړو چې هغه مانه ثابت نه وي، هغه به ردي مردودي. ښه، هیله اسقاط څه ته وایي؟ محترم ورونو، اول پې ځان پوه کړي بیا به وضاحت کوو. هیله اسقاط دې ته وایي د مولیانو د بدعتیانو مولیانو عوامو کې دا خبره مشهوره کړې چې چا نه منځونه قضا شوي نو د هغوی فدیه به مونږ ورکوو. شریعت کې د مونځ فدیه نه ده ښودل شوې، قصدن خاص کر منځونه قضا. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کفر ته به سړی وځي، توبه یې ویستله هغه دی که نه الله به ورسره معامله کوي. شریعت چېرته په قرآن او حدیث کې چېرته شریعت د مونځ فدیه نه ده ښودلې؟ څوک درې وښیي یو صحیح حدیث؟ د روژې شته دی، هغه شریعت ښودلې ده چې سامان هو ولي و د هغه ولي دی هغه نه روژه ونیسي یا د هغه فدیه ورکړي. د مونځ فدیه نشته. ښه، دوی اوس څنګه چل کوي؟ عوامو کې دا خبره مشهور کړې چې ستا پلار دی 80 کاله تېر کړي، 80 کلو کې 80 کلو منځونه شو، مثال ضرب ورکړي. هلکه منځونه دي مثال د 15 لکو روپو، دې سره د 80,000 80,000 2 لکه روپۍ. راځئ اوس دا پې پوره کړو. څنګه چلو کړي؟ یو قرآن نه واخلي، هغه کې پیسې واچوي، داسې تاو کړي کپړه او داسې به ورته وایي ذلیله مولا صاحب سر لاندې نیولي او داسې ورکړي خلک. دا ورکي وایي ما قبول کړی او تا ته مې بیرته درکړه. نو ژغوره محترم ورونو، دې معنا دا ده ما قبول کړی تا ته مې بیرته درکړه. دا هیبه چې ده، هیبه نبي سلم وایي چا چې دا یو وارې قبول کړه بیرته یې غواړي، داسې دی لکه لاړې چې خپلې یا دا خپل قی چې دی خپل څټي، داسې مثال دی. نو دا داسې وایي چې مثال 1 لک روپۍ به د قرآن باندې ایښي دي که نه، دې ته مې ورکړي، هغې ویلې ما قبول کړي او بیرته یې راکړي. نو 1 لک روپو منځونه معاف شو. بل ته یې ورکړي، هغه وایي ما قبول کړی تا ته مې بیرته درکړي. 2 لک روپو معاف شو. بل ته یې ورکړي، هغه وایي ما تا درکړې بیرته قبول یې مې کړه تا ته مې بیرته درکړي. ودروغجنو، الله ته دوکه ورکوئ تاسو. ستا باندې یو مولانا صاحب د یو چا قرض شي یا ستا پې قرض شي او هغه درته وایي چې په قرآن کې پیسې کېده ورکوه راکوه. مولانا صاحب 1 لک دې خلاص شي، بیا واخله 2 لکه دې خلاص شوي. تاسو خو د خپلو مولیانو نه پوښتنه وکړئ چې په دې دایره کې دا قرآن ګرځوي دا څه وایي؟ دا کوم حدیث کې دا دعا راغلی دا پې څه وایي؟ محترم ورونو، هیله اسقاط همدغه دی چې پیسې راواخله او الله سره چل وکړه. محترم ورونو، دا خرافات دي، دا بدعات دي. محترم ورونو، الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي چې الیوم دا دین چې ما مکمل کړ، دین مې ورته مکمل کړ. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې ما بقي شی یقربکم الی الجنه، داسې شی پاتې نه دی چې جنت ته م نږدې کړي او دوزخ نه لرې کړي، ټول مې ورته ویلي دي. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې دین باندې مې پرېښی استی لیل و هکه نهار، یا شپه یې داسې ده لکه ورځ.
محترمو په دغه دین کې چېرته به تاسو ونه وینئ هیله اسخات دا مولانا چې ځان ته شیخ الاسلام هم وایي دا وایي تاسو موږ ته داسې یو اثر راوښیي چې صحابو منځونه پرېښي صحابو منځونه دې پرېښي اوس موږ رب العالمین ته خو معلوم وکنو چې داسې خلک به راځي چې منځونه به پرېږدي دا حکم د اسلام خو صرف یو وخته پورې نه دا خو تا د قیامته پورې دی نو الله سبحانه وتعالی دا معلومه نه و چې داسې خلک به راځي منځونه به قضا کوي خپل نبي ته به یې ویلي و چې ګوره ستا په دین کې دا هیله اسخات هم شته نو د بدعتیانو دلیل څه فلانی مولا لیکلي زموږ مشر ویلي او جیبونه ډک کانه په دغه هیله اسخات کې محترم ورونو خپل جیبونه ډکول مقصد دی نه د مسلمانو مال صدقه مقصد دی نه دا غواړي چې صدقه وشي خپل جیب د ډک شي او ذلیل سرونه نیولي نو دا په شریعت کې هیڅ اصل نه لري صدقه وکړه موږ مخکې وضاحت کړی خو په دغه طریقه صدقه کول دا بدعت دی